السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فیض محمد فیضی د کندهار ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په یوه کوټه کې یا په یوه خونه کې یو طرف ته لوړ په یو کاغذ باندې د الله نوم یا د قرآن کریم یو آیت لیکلی وي، هغه طرف ته پښې غځول شرعا څنګه دي؟ هندیه په 5م جلد کې په 322 صفحه کې لیکي چې د پښو غځول مصحف طرف ته که د پښو طرف ته نه وي په دې کې هیڅ کومه ستونزه نشته. مثلا ته په کوټه کې ته پښې غځوې چپ طرف ته، خو په ښي طرف کې قرآن کریم ایښی، شرعا په دې کې کومه ستونزه نشته. همدارنګه کم طرف ته چې تا پښې غځولې دي خو په همدغه طرف کې ستا د پښو نه لوړ قرآن کریم ایښی، هم په دې کې ستونزه نشته. اما چې هغه ویښی وي په ځمکه باندې او هغه طرف ته ته پښې غځوې، دا بې ادبي ده او مکروه دی. همدارنګه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې لیکي چې قبلې طرف ته پښې غځول که هغه په خوب کې وي او که په ویښه کې وي، دا مکروه دی. کورهه مد رجلیه فی نوم او غیره الیها ای عمدا لانه اساءة ادب او الى مصحف او شيء من الكتب الشرعية الا ان يكون على موضع مرتفع عن المحاذات فلا يكره. همدارنګه مصحف طرف ته او شرعي کتابونو طرف ته پښې غځول دا مکروه دی، بې ادبي ده. اما که ستا د پښو نه قرآن کریم یا نور شرعي کتابونه لوړ ایښي اوسیږي، په دې کې کومه ستونزه بیا نشته. حسن حسن پچغو چغو ژاړي، د خپل آقا دیدن لربه غواړي، د خپل آقا دیدن لربه غواړي. سوله یتیمان چاته برځي، سوله یتیمان چاته برځي، نکوي آزان زیل مدینی، غم کی د جانان ګرځي سترګې سرې. خدایا بلال بلال جان